دا د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د زنخیلو د سیمې په شنباوات ښارګوټي کې یو وړیا ښوونیز مرکز دی چې په دې وروستیو کې په فعالیت پیل کړی دی. په دې ښوونیز مرکز کې له ماشومانو سربیره هغه ځوانان هم پکې دي چې عمرونه یې په ټیټو ټولګیو کې له زده کړو ډېر شوي او هڅه کوي په لږ وخت کې ډېر څه زده کړي او بیا لوړو ټولګیو ته د لیاقت ازموینې ورکړي. زنخیل هغه سیمه ده چې په تیرو 20 کلونو کې د سختو جګړو او نښتو شاهده وه او د نورو ستونزو په خوا کې ښوونیز بهیر هم سخت اغیزمن شوی و. جنګونه ډېر وو، موږ نشو کولی چې ښارونو ته ولاړ شو او د اقتصادي وضعیت په څنګ کې ورسره وو او موږ نشو کولی چې هغه هم پوره کړو ځکه چې زموږ څخه ښار ډېر لرې وو. د دې ښوونیز مرکز د زده کړو بهیر د پوهنتونونو د هغو ځوانو فارغانو لخوا پر مخ بیول کیږي چې تر اوسه رسمي کار او دندې نه لري خو هڅه کوي چې د سیمې ماشومان او ځوانان د علم په ګاڼه سمبال شي. دوی مشکلات لرل، بعضې د تعلیم په برخه کې مشکلات لرل، د اقتصاد په برخه کې مشکلات لرل نو میږه رجک شوي چې د دغه منطقې لپاره چې هم اقتصادي وي او د دوی اقتصاد ته کور شوی او هم تعلیم ته کور شوی نو موږ دا پروسه مخته یو. که څه هم د زنخیلو د شنباوات په سیمه کې د دې ښوونیز مرکز خدمتونه وړیا دي خو ځایي خلکو د دې ځای شتمنو او په عربي هیوادونو کې د دوی مسافرو ورسره د مرستې ژمنې کړي دي. او د دغه منطقې ځوانان دیني علما یې موږ سره په دغه کې ښه همکاري سره کوي، په مالي برخه کې هم همکاري کوي او خلک هم غږ چوي. خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د زده کړو بهیر پکې د پام وړ پرمختګ کړی او په 300 حکومتي او 129 خصوصي ښوونځیو کې د 100,000 نجونو په ګډون ټول څه د پاسه 2,60,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. خو د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زنخیلو په ګډونې ځینې سیمې ناامنه وي چې له دې کبله نجونې او هلکان نه دي توانېدلي په منظم او باکیفیته ډول خپلې زده کړې پر مخ بوځي.